دا د هند په ډیلي کې دلته شپږ ښارونه موجود وو د ډیلي کې. دا د هغو ښارونو دریم ښار دی. دا د 1321 او 1325 په منځ کې د سلطان غیاث الدین غوري چې د خپل تخلص تغلق کوي د هغه لخوا جوړ شوی دی. دی د غوري شاهانو په هغه لومړی دغه کې راځي. دا د هغه کلا او کوټ دی چې د جوړ کړی دی سلطان غیاث الدین تغلق یا سلطان غیاث الدین غوري. د ده په اړه په پښتو ادبیاتو او په پښتو متونو کې ډېر زیات بحثونه راغلي دي. د خوشحال په اثار کې، د ښکارندوی په قصیده کې او په نورو تاریخي اثارو کې د تغلق شاهانو بحث چې کوم راځي هغه دا د تغلق کورنۍ ده چې سلطان غیاث الدین دی، سلطان شهاب الدین دی، جلال الدین یا فیروز شاه دی. دا د دوی ګردو کورنۍ ده. دا د هغه پورټ دی چې موږ یې دننه ته ورځو او دننه به یې تاسو ته ښکاره کړو. دا د تغلق پورټ یا د غیاث الدین غوري د کلا هغه د عظمت نښې دي چې ټوله اوس نړول سوي دي. دغه برجونه دي، دا یو برج دی. دلته په دغه ځای کې معلومیږي چې دغه ارګ و. د ارګ دغه دیوالونه و، شیشکونه یې پاتې دي. دغه هغه ټوله احاطه ده. بیا برج دی، بیا اول پر هغه کونې باندې یو برج دی او دا به داسې یو اووه اته برجونه داسې نور هم لري چې اوس هغې خواته موږ ورځو او نور دغه یې هغه ځای کړو. دا د غیاث الدین غوري د قلا د غدیزې دلته خپله هم په یوه برج باندې ناست دي. دغه ډول شیشکونه معمولا د افغانستان د تعمیراتي یا د خټګرۍ هغه دغه دي او تیرکشونه معمولا دا د افغانانو د خټو نمونه ده. دلته اوس هم تاسې کتلی سئ چې دغه ټوله د دوی دغه جوړښت د افغانانو یا د پښتنو دغه پخواني جوړښتونو په توګه ده. دا یعنې هغه افغاني معماري ده. د منځ کې تاسې وینئ یو کوچنی مسجد غوندې ځای دی دلته. خو تر ټولو مهم دغه د شیشک وزنه تاسې کلابوس لیدلی دی، تاسې نور تاریخي ځایونه چې په افغانستان کې وینئ د ټولو دغه د محراب ډوله دغه چې یې شیشکونه دا ټوله د افغانستان مربوط دي او بالخصوص د پښتنو د تاریخي ځایونو او قلاو مربوط دي. نو دا د 800 کاله د مخه د پښتنو د یوه لرغونې کلا یو څنډه ده. دغه کلا تاسې وینئ د دې محدوده دغه شنه مځکه چې ده دا ټوله د دغې کلا محدوده ده. هغه لرې تندر څخه دغه شروع کېږي. تاسې په منځ کې دا ځایونه وینئ، ګورئ دا ځای وینئ، دلته دا ځای پسې وینئ. دلته ما تاسې ته مخکې د دوی ارګ وښوی. دا د دوی د ارګ احاطه ده د غیاث الدین غوري. دغه غونډۍ چې ده دا اصلا د ارګ هغه ځای دی. هغه شیشکونه دي چې وروسته بیا زه تاسې ته وښیم. دغه یې دا لارې دي، دا دغه دی، دغه یې د کلا دیوال دی ټوله. داسې هم تاسې وینئ دا هیلې چې وینئ دا د دغه کلا محدوده ده او داسې هم تاسې وینئ د خاطو سره په راویښ کې دا ټوله د هغه محدوده ده. یعنې دا ټوله دا د دوی دیوان حکومتداري وو او د ارګ دغه یې ارګ یعنې دا د هند د زړو ښارونو چې شپږ ښارونه تېر شوي دي دا یې درېیم ښار دی. دغه ښار د پښتنو ښار و چې دغه یې دغه دی. دا د پښتني غوري چې 1921 څخه تر 40 پورې دا ایجاد شوی او جوړ شوی. وروسته به یې ټوټې هم د دې کلا دننه که وکتل سئ ډېره جالبه شان دلته شته. اوس دغلته تاسې وینئ دا په مځکه کې یو تونل دی چې اوس ونې پکښې راشنې شوي دي. د دغه تونل هلته تاسې وینئ دا تونل دی، دغلته لاره ده. دا شاید تر مځکه لاندې نور دغه هم ولري، نور ځایونه هم ولري او شاته یې نور تعمیرات هم موجود دي دا لاندې. مګر دا دغه مګر یو جالبه شی دا دی چې دا په مرور د زمان دا نور د تخریب په حالت کې دي او هېڅ یې دغه نه کېږي. ما مخکې تاسو ته د سیاچا خبره وکړل. ټولو قلاو سیاچاهونه درلودل، مګر دا د یو سیاچا جوړښت ماته نه رامعلومېږي. امکان لري چې دا لاندې ما تاسو ته وویله چې لاندې د دغه
دغه شاید تعمیرات و ځکه ډیلی ډېر ګرم و دغه یوه زیرخانه ده تاسې وینئ چې د افغانستان غوندې ضربتي چت لري مګر د چت دغه یوه برخه یې ورلوېدلې ده او دا ځای هغسې پاتې دی هغه رقم دغه لري تاخچې لري او بدوانونه لري دغه د هغه جوړښت دی مخکې ما تاسو ته دغه د ښکاره کوي نو دا کیدای شي چې دا سته تر دې مځکه لاندې دلته نور هم دغسې شیان موجود وي دلته تاسو وینئ دا د دغه کلا صحن دی ما ته داسې معلومیږي چې دا د دغه کلا د دغه برخه ده دیوان دی یا اداري برخه ده او اخواته دغه دی د دې ارګ دی چې وروسته به یې زه تاسو ته ښکاره کوم او دغه د ارګ دروازه یا ځای دی چې شي تلاشي به کېدل د دغه دروازې سره تاسو وینئ دلته د سټیده په تن یو کوچنی کورک یا سرای چې دغه یې مسجد دی دغه سرای او دلته د یو حجره ده دغه سرای دی او دغه اتاقونه چې د اوسېدو دا د دروازهانو یا د پیرهدارانو دپاره د سټیده په تن مسجد جوړ شوی او دا دغسې دا کلا شروع کېږي تر ټولو جالبه خبره دا ده چې د دغه ښارګوټي یا د دغه کلا دا یوازې په 2.4 کیلومتره یوازې د دې مځکه وه بیسمنټ چې ورته وایي دغه چې و دا جوړښت چې پر کومه مځکه سوی دی اوس دلته تاسې ګورئ دغلته ما تاسو ته مخکې وویله چې تر مځکه لاندې ډېر کار دلته سوی دی هغه دا دی تاسې وینئ دلته دغه وینئ اوس دلته موږ ورته کېږو دا یو دهلیز دی دغه کې په اصل کې او دغه تعمیرات یې ټوله په دا دهلیز کې د مځکه لاندې سوي دي نو د دې پر سر باندې هم تعمیرات ده چې دا چې ګرده نړېدلي دي مګر دلته لاندې هم تاسې وینئ چې یو دهلیز دی په دا دهلیز کې موږ اوس ورکښته کېږو دلته تاسې وینئ دا ټوله داسې معلومیږي لکه د عسکرو یو نظامي ځای چې دغه یې لارې دي ډبرینې او دغه ټوله کوچني کوچني اتاقونه دي دلته ټولې تاخچې و هغه جوړ شوي دي دا ډېر تاریکه اتاقونه دي زه کوښښ کوم چې دا تاسو ته روښانه کړم دلته تاسې وینئ زه دې ټوله دا یو اتاق دی او غټ اتاق دی داسې عادي اتاق نه دی دلته د څو تنو د اوسېدو ګنجایش شته دا چې د ډیلي هوا ډېره ګرمه ده او دا اتاقونه د فوقالعاده ګرمۍ د منځنۍ هغه زور منغۍ لري او تر ټولو جالبه دا ده چې دا ټوله ډبره ده او دغسې ډبرې چې دونه غټ غټ اتاقونه پکښې جوړ شوي دي دا ډېر جالبه دي دا چت زما په فکر لوېدلی دی دا په خلاصنۍ توګه خلاصې دغسې ډبرې هر څلور یا درې اتاقو وروسته دغسې لارې شته دا متاسفانه چې دا ټوله د کثافاتو ډک شوي دي او دا ټولې لارې دا زمین د منځه تلو په حالت کې یو وارې بیا تکرار وایم چې دا د غیاث الدین غوري له نن څخه نږدې 800 کاله مخکې جوړه کړې او په دغه ځای کې د سلطنت یا پاچاهي وه چې اوس یې هم دا ځای پاتې دی دا د هند په ډیلي کې تغلق آباد دی دا ځای د تغلق فورټ په نامه باندې یادېږي ولې دا په حقیقت کې د سلطان غیاث الدین چې د تخلص تغلق کاوه د هغه کلا ده دلته تاسې یو ګنبده وینئ دا اوس تاسو ورځمه چې دا د چا حتما قبر دی د دغه ښار دغه جوړښت چې تاسې ګورئ ټوله د افغانستان اوسنی خط هم تقریبا په دغه شکلونو باندې دي دلته تاسې ګورئ یو اتاق دی بل اتاق دی بل اتاق دی هغه اتاق دی په منځ کې دهلیز دی دا مطلق اوس هم افغاني جوړښت د کورونو همدغه شکل دی او جالبه دا ده چې تاسې ولیدل کوم دهلیز چې زه تاسو وایم هغه په دغه ځای چې زه راوختم دا هغه دهلیز و یعنې د زیرخانو جوړول موږ 800 کاله د مخه د زیرخانو جوړولو سیستم درلود تاسې دا برخه وینئ دا ټوله د دغه کلا مربوط کېږي او دا په نږدې په 6.5 کیلومتره مځکه کې ده 2.4 کیلومتره یوازې دې خالي مځکه درلودل دې کلا تاسې دلته وګورئ هغلته دغه وینئ هغلته دا وینئ ډېر خلک
یو دغه کوي توهین امیز خبره کله کله کوي چې د پښتنو نو تاریخ چې دوی نو کله دغه کومه تاریخي ابدات پښتون یوازې پر افغانستان نه د منډیګک تمدن چې پاتې شونې دي کلابوس دی دا تر ډیلي پورې زموږ دغه مځکې پرتې دي مګر دا چې په افغانستان کې اقلیم وچ اقلیم دی هلته خاکي کلاوي معمولا وي او خاکي کلاوي ژر نړېدلې نو ځکه خاکي کلاوي نه دي پاتې کومې غونډۍ چې تاسو د افغانستان په ښارونو کې وینئ دا ټوله کلاګانې دي دلته ځکه ډبرینې پاتې دي چې دلته هوا مرطوبه ده دلته په میاشتو باران کې نو دوی د ډبرو جوړ کړي هغه تر ډېرو پاتې دي دغه ټول هغه جوړښتونه دي چې د پښتنو د تمدنونو څخه پاتې شوي دي یو شی چې باید ډېر واضح سي هغه دا دی چې هیڅ امکان نه لري چې یو قوم یو ملت کې یو سل شل میلیونه نفوس ولري له شجرې او هر څه سره دي هغه تاریخ ونه لري دا یو واضح حقیقت دی چې دغه سیمه ټول عمر تر جنګونو لاندې وه تر اورونو لاندې وه او دا خلک معمولا په ډېرو ځایونو کې د دوی موجودیت دا ثابت دی دغه کلاوي دي دلته 350 کاله پښتنو په ډیلي کې یوازې پاچاهي کړې ده چې دغه 350 کاله کې 3 دورې د پښتنو تېرې شوي دي یوه دوره د سوریانو ده چې شیرشاه سوري یې مشر بله دوره د لودیانو ده چې اسکندر لودي و ابراهیم لودي و دلته د دوی دغه او آخري دوره دغه ده د خلجانو ده چې پر علاءالدین خلجي و دغه ټوله پکښې کې وه یو شی چې په ټکر کې واقع دی هغه دا دی چې ویل کېږي چې دا دغه چې دي تغلق شاهان و خلجان دا دغه دي ازبکان یا ترکتباران دي مګر حقیقت دا دی چې دوی په دغه دربارونو کې څومره د مخ څخه پاته وه او پر دربار باندې دغه حاکم و مغولي او دغه لیکوال حاکم و دوی دغه تخلصونه معمولا یا ازبکي کوله یا ترکي کوله حتی خوشحال خان خټک د اکا جمیل بیگ دی خپل خوشحال خان خټک د خوشحال بیگ یا د بیگ په نامه مشهوره و دا یو ډېره معمول خبره دغه کلا سرحدات تاسو وینئ هغلته دا یو بله کلا پسې لري کیدای شي چې هغه حرمسرای یا یو بله برخه چې دا ټوله دلته تاسو دغه معماري وینئ چې دا موجود دي چې ورسره زه یو جلا درښکاره کوم دلته یو ډېر جالب شي د تاسو متوجه کېږئ دغه ششک دلته تاسو وینئ دلته یو ششک موجود دی او دا نیم تر مځکه لاندې دی او نیم رالوړ دی دلته وینئ دغه ششک دا نیم تر مځکه لاندې دی نیم رالوړ دی او دلته تازه وینئ دا ځای لوېدلی دی بدبختانه که پر دې ځای لږ نور وخت تېرېږي دا ځای به لوېږي او دغه وروستي اثار به هم د دا ځای نه له منځه ځي دا یو تر ټولو جالبه ششک دی په دا دروازه کې چې تاسو راننوځئ د کلا د دې برخې یعنې د ارګ دې خواته هغه مخکې ما تاسو ته د مسجد درښکاره کړي وو دا پیاده خانه ده دلته دغه ششک ډېر جالب دی د ده دغه جوړ تاسو وګورئ د ده دغه پر او په دغه څنګ باندې د آینه دا مطلق افغاني دغه دی ډیزاین دی هغه د کابلي معماري یو دغه دی یو رقم دی چې دا هلته دغه شوی دی دلته د رنګونو استفاده او د ګچو استفاده بیا دغه چې لري دغه ګرده معماري دا زموږ معماري ده او دا داسې معلومیږي لکه دلته چې د یو چا لپاره یو کور رقمه ځای جوړ کړل شوی و د ده دغه پر جوړ دا هم مطلق هغه زموږ د کابلي لرګي هندارې چې هغو په رقم باندې د جوړ شوی دی او دا داسې معلومېږي لکه دلته چې د یو چا کور او دلته څوک اوسېدل د دغه کلا د دننه خوا ټول تعمیرات نړېدلي دي اوس یې منځ د ډبرو ډک کړي دي چې هغه خاطر چپانه شي کیدای شي تر دغه لاندې ډېرې کتابخانې او اتاقونه او شان تر دغه مځکه لاندې وي ځکه دغه کلا دننه ټوله د خاورو ډکه کړل شوې ده ډېر خلک پوښتنه کوي چې د پښتنو چې دونه ژبه او دربارونه یې اثار یې څه شول اثار یې په دغسې کنډوالو کې په دغسې خرابو کې تر دغسې ډبرو لاندې دي پښتو ژبه امکان نه لري چې د ویلو د جوړښت د ساختار له لحاظه کې د اوستا او د سانسکریت سیاله وي د الفاظو د کلماتو او د ګرامر د مخې د اوستا او سانسکریت سیاله وي او اوستا او سانسکریت هم زر کاله د مخه مړې شوي او پښتو چې تر اوسه ژوندی او اثار دې نه نو اثار د پښتو او پښتنو د دغسې کنډوالو د دغسې ځایونو په
ورانو سوو کنډوالو کې پراته دي. یو شی چې زه همیشه ټینګار کوم هغه دا دی چې د هیچا د تاریخ په اړه باید وروستۍ خبره ونه سي چې دا وروستی شی دی یا دا شی سته نه، دا شان سته مګر تر خاورو لاندې. اوس دغلته کار شروع دی او یو بلډوزر اخته دی دلته کیندنې کوي. کیدای شي په دې کیندنو کې یو زیرخانه پیدا شي او کتابخانه وي، کیدای شي دلته اثار راوځي، کیدای شي دلته نوي اسناد پیدا شي. نو زما خبره به بیا هم دا وي چې یوه ژبه چې د جوړښت د مخې د اوستا او سانسکریت سیاله وي، چې د هغې جوړښت یې ټوله د لرغونو اریایي ژبو وي او هغه اثار ونه لري، دا ناممکنه ده. دا صحیح خبره ده چې ځینې به د سیاسي اغراضو دپاره لنډمهاله وبولي، ځینې به پښتانه د سیاسي اغراضو دپاره د لنډ تاریخ خلک وبولي، مګر دا 800 کاله د مخه د پښتنو د یو پاچا غیاث الدین غوري ښار دی چې د هند په ډیلي کې جوړ کړی. دا معمولا د پښتنو د ارګونو سټایلونه دغسې دي. په افغانستان کې د پښتنو ارګ، په هرات کې هغه کلاوي او ارګونه، دغه زموږ دغه د ششکونو ډول دا افغاني ډول دی چې د لرغوني اریانا څخه تر اخرو پورې موږ دا استفاده کړې دي، اوس یې هم لرو او اوس هم استفاده کېږي. داسې معلومیږي چې دا د دوی د ارګ احاطه وه، ځکه د دغه ځای اتاقونه هم ډېر لوړ وو، ډېر عجبه جوړ شوي دي او سټایل یې هم څرګند دی چې دلته کیدای شي چې د غوریانو دغه بحثونه موجود دي. غوریانو ډېره زیاته پاچاهي د هند پر مځکه وکړله او په غور کې وکړله. د دوی د شاهانو په اړه یو مهم مشکل چې موجود و هغه دا و چې د محمود غزنوي سره د دوی جنګونه وه. محمد غوري د محمود غزنوي په وسیله په زهرو باندې ووژل سو، ونیوی او بیا یې راوستي. بیا د هغه په دغه کې د هغه په انتقام کې دغه راغللی د غزنویانو غزني 7 ځله وسوځي. دغه شهاب الدین غوري دغه د غوریانو او غزنویانو د جنګونو پایله وه چې غزنویان او غوریان په څو بېلابېلو زمانو کې سره ولاړل او راغلل او دغه زمانې د دوی د انتقالاتو زمانې بلل کېږي. سلطان محمود غزنوي د غوریانو سره تر دغه حده ستونزه درلودله چې ویل کېږي چې په زابل کې د 2 پښتنو شاعرانو حتی ژبې پرې کړې وې. دا د هرات پښتانه او ستره لوبه د جهاني صاحب په تحقیق دی او هغه چې کومه حواله ورکړې ده هغه هم دقیقه حواله ده تقریبا. دلته چې تاسې دغه زه چې دا خبره کوم چې زموږ کتابونه به د دغه کنډوالو تر دیوالونو لاندې یا به تر دغه مځکو لاندې چیرې به یو پټه کتابخانه یې پراته به وي. ولې دا خبره کومه؟ په پخوا زمانو کې آثار چاپي نه وه چې په زرګونو نسخې دي او هر ځای پراته دي. هر کتاب چې و هغه کلمي لیکل کېدی او یوه نسخه به وه. اوس که تاسې د فردوسي شاهنامه وینئ، که تاسې د نورو ژبو اثار وینئ، هغه هم 1 2 3 پیدا شوي دي. ځینې خلک ډېر په غیر علمي استدلال سره دا خبره کوي چې نو پټه خزانه ولې یوه کاپي ده؟ نو خو د فردوسي شاهنامه هم یوه کاپي ده. هر پخوانی کتاب چې تاسې ګورئ یا به یوه کاپي یا به 2 و 3، ځکه په هغه وختونو کې د چاپ امکانات نه وه. نو زموږ اثار نه یوازې دا چې په هند کې ورک دي، د اوسني پاکستان چې پخوا د هند او د افغانستان برخې په هغو ځایو کې ورک دي، په خپله افغانستان کې ټوله ورک دي. خو بیا هم موږ د 2مې هجري پیړۍ څخه د پښتو شعر او شاعري او ادب لرو او فارسي دري ژبه یې د 4مې هجري پیړۍ څخه لري. نو دا د مقایسې او دغه بحث نه دی، بلکې علمي استدلال د مسایلو دغسې کېږي چې آثار موجود دي مګر په لاس کې نه دي. نړۍ اوس هم د ارکیالوژیکي اړخه څخه تر څېړنو لاندې ده، تر تحقیقاتو لاندې ده. کېدای شي یو ورځ یوه دغسې ژبه پیدا شي چې هغه تر دې نور ټولو مخکې. تاسې وګورئ په افغانستان او په دې منطقه کې تر ټولو لرغونې ژبه ازبکي ده، مګر د ازبکي یو اثر نشته. ولې نشته؟ په دې خاطر چې د زمان جبر کړي دي. ازبکان په دې منطقه کې تر ټولو غټه امپراتورۍ لري. ترکیک یا مغولیک قبایل په دې منطقه کې تر ټولو غټه امپراتورۍ لري، دربارونه لري، مګر اثار یې نشته. اثار یې ولې نشته؟ ځکه چې د زمان په جریان کې د منځه تللي. مګر د فارسي دا ځکه پاتې شوي دي چې فارسي د یو مشخص قوم ژبه نه وه،
د مغولو ژبه وه، د پښتنو ژبه وه، د هزارو ژبه وه. تاجک او هزاره صفتونه چې ډېر وروسته رامنځته شوي چې په 9 میلادي پیړۍ په 9 هجري پیړۍ کې د دوی بحث رامنځته کېږي، هم د هزاره هم د تاجک ته. مګر آثار چې په فارسي کې دي هغه دا معنا نه لري چې دا د تاجکو آثار دي، هغه د فارسي ژبې آثار دي. آثار په فارسي ژبه کې موجود دا معنا نه لري چې دا د هزارو آثار دي، هغه د فارسي ژبې آثار دي. نو د دغه ژبو آثار به پیدا کېږي او په دغه کنډوالو په دغه خرابو کې به حتما یو وخت دا شان د مځکو څخه راوځي. دلته یو ډېر جالب خبره دا ده، دا دیوالي بخارۍ ده. تاسو وینئ دلته اور بلېږي، مګر تر ټولو جالبه بلا تاسو ته دا یي چې زه تاسو ته دلته یو ډېر جالب شی وښیم. دا د هغه زمانې یو غټ امام دی، دلته اوز دی او تاسو دا اوز وینئ چې دا جوړ شوی دی، دا د لمبېدو اوز دی، هغه یې د بخارۍ ځای و، یعنې دا د دوی د استراحت یو ځای و. دلته تاسو وینئ چې دا د یو کور دننه کېدای شي چې دا حرم سرای و او هغه یې برنډه او هغه د اوسېدو ځایونه وشانو. د دې چتونه ټول لوېدلي دي تاسو وینئ، او دلته کېدای شي د دغه سرای د دغه حرم سرای هغه غولی وي چې دلته به د دوی د ناستې د ځایو امکانات. او دا دیوالي بخارۍ یوازې دلته نه ده، دلته په دغه سالون کې هم تاسو وینئ چې دیوالي بخارۍ شته. او دا هغه وخت کې یو مروج دغه و چې اوس هم د کابل په څونو کورونو کې دغه د دیوالي بخارۍ سټایلونه پاتې دي. دغسې چې موږ وځو د دغه احاطې څخه دلته تاسې ډېرې پخوانۍ دغه وینئ چې اوس دا په غونډیو باندې بدلې شوي دي. امکان لري چې د دې دننه کوټې، امکان لري چې د دې لاندې کوټې، او دلته غټ غټ تاریخونه تر مځکو لاندې شوي دي، او یو وخت به کېدای شي دا راووځي. دغه کلاوې یا د تاریخ د جبر نډېدلې دي او یا هم د سیاستونو، جنګونو او جګړو په پایله کې دا له منځه تللي دي. دغه ډول کلاوې معمولا د یو خندق په وسیله دغه کېدلې، احاطې شوي به وي، او دا خندقونه به معمولا د اوبو ډک وه، او په دغه اوبو کې به اکثره وخت سمسارې هم پرېښول شوي وې که به کوم دښمن راتلي یا به یې حمله کول چې تر دا ځای تېر نه شي. دا معمولا د ټولو کلاو پخوانی رواج او سټایل و دغسې جوړېدی. دا د دغه کلا د دروازې هغه لاره ده چې دغه کې اوس موږ مخامخ ځو. دغلته دا ګنبده تاسې وینئ چې دا هم د دغه ځای پورې تړلې د کوم چا ده، موږ دې ښکاره کړو چې څوک دا هغه ښایسته په صدق کې وه. دغه زیارت جوړښت د کلا سره یو شان دی، او دا د دې ښکاره ثبوت دی چې دا د کلا د وخت معماري ده، چې اوس یې په اړه نور معلومات ستاسو سره شریکوم شي. دا د کلا سره څه اړه لري او څوک یې دننه غږ کوي. په دغه زیارت کې د پخوانیو پاچاهانو عادت دا و چې خپل د مرګ څخه مخکې به یې خپل د قبر چاره کوله. دا د تومب یا هغه دغه دی ګنبده ده چې د غیاث الدین په دغه ګنبده کې دلته د 1421 څخه تر 25 پورې د دلته دوره وه، دلته پاچاهي کړې ده، او له مرګ وروسته دلته په دغه ګنبده کې دفن شوی دی چې اوس به موږ دننه ورسو او دننه به یې وګورو. دا کلا د 21 څخه تر 25 پورې، یعنې په 4 کال کې خپل د خپل ځان لپاره جوړه کړې وه چې د غیاث الدین خپله دلته پکښې کې دفن شي. دا د کلا وه او پخوا به
خپلو کلاګانو کې پاچاهان د مرګ وروسته ورسېدله. دلته اوس د ده قبر دی چې په هند کې معمولا د سرې ډبرې استفاده ډېره عامه. دا د ده قبر دی، دلته پروت دی او نور خلک هم ورسره پراته دي. دلته ویل کېږي د ظفرخان په نامه هم یو څوک پروت دی، ورسره پروت دی، هغه یې منار دی ده. او په دغه قبرونو کې یو قبر د ده دی چې په اغلب ګمان دغه اول قبر به د دوی، ځکه چې دغه ځای منځ همدا دی. دا د غیاث الدین غوري قبر دی. ځکه یې نور قبرونه هم معلوم نه دي چې څوک ورسره پراته دي. خو هلته ویل کېږي چې ظفرخان په نامه یو څوک په هغه ګنبده کې چې دغه ځای به معلومېږي، تاسې وینئ هلته ظفرخان په دغه ګنبد کې پروت دی چې په پوجانو یا په هغو کې به یو څوک. نو دا د غور د غیاث الدین غوري قبر، کلا او امپراتوري وه. او د ظفرخان د قبر مخ ته تاسې وینئ چې هلته په ډبرو کې کلمه یا آیات کرسي کیندل شوې ده چې وروسته به زه وګورم چې چیش کیندل شوې. او دا د دغه کلا او د دوی د زیارت ځای و چې دواړه دلته دفن شوي. دا به تر ټولو جالبه وي تاسو ته چې پر دغه مځکه باندې په دغه ټوله سیمه کې لومړنی سړی چې په خپل ژوندون د خپل مرګ دپاره ځای وټاکي هغه سلطان غیاث الدین دا ځای د خپل د مرګ وروسته دپاره وټاکئ او نوم یې دارالامان پر کښېښوئ. موږ دارالامان لرو چې غازي امان الله خان هلته اوسېدی، وایي دا ځای دارالامان و. مګر دا سړی چې دلته په دغه کونج کې پروت دی دا ظفرخان نومېږي. څنګ ته یې مېرمنه ورسره پرته ده. ظفرخان د سلطان غیاث الدین غوري دپاره د هند فتوحات ټوله ده ترسره کړل. دا د ده د پوج سرلښکرو او بیا په همدغه جنګونو کې په شهادت ورسېدی. ولې دا د غیاث الدین د مخه څخه دی مړ شوی دی. دا ګنبد دي دواړه په 1128 کې جوړې شوي دي او دی ظفرخان تر 28 مخکې مړه دی. دلته دی پروت دی، څنګ ته مېرمنه ده. او د دغه څخه چې بیا بېرته د باندې راوځي په هغه لو ګنبده کې خپله غیاث الدین غوري او مېرمن یې ورسره پرته ده. زه نه پوهېږم یو بل قبر هم د دوی سره شته چې زه به وروسته د کتونو تاسو ته وایم چې بل څوک د دوی سره په دغه ګنبده کې پروت. دغسې دهلیزونه تاسې د کلا دننه مو لیدل، ولې دا د دارالامان یعنې د غیاث الدین د مرګ وروسته چې کوم ځای جوړ کړی و هغه دپاره جوړ کړی و. دا د دغه شامي لاره ده چیرې چې د دغه قبر دی د غیاث الدین دا لارې ورځي او بیا د ګنبد لاندې د ده قبر دی. دا دهلیزونه زموږ د افغاني دهلیزونه په څېر دي چې په کندهار، کابل او نورو سیمو کې اوس هم دغه دهلیزونه مروج دي او په همدغه شکل اوس هم جوړېږي.